سلامونه نیکې هیلې. خدای دې وکړي ښه به یاست پوهېږئ په افغانستان کې له ټولې نړۍ نه اختر یوه ورځ ولې مخکې سو؟ ځکه مخکې سو چې د افغانانو ذهنونه له دې لویې غمیزې نه واړوي او په اختر یې مصروفه کړي. نو کله چې په دې شپږو څلورو ورځو درو ورځو دپاره یو موضوع ورکه سوه پټه سوه چې هر څومره لوی غم د افغانانو خو هغه د اکاني خبره هسې مرګونه لیدلي دي، نوره به دا خبره عادي سي او دا پوښتنه به څوک نه کوي چې ولې وسول، چا وکړل، څوک یې باید ځواب ووایي، څوک یې باید مسؤلیت په غاړه واخلي. دویمه خبره دا ده چې دوی د نن چې سبا اختر ده په نن شپه کې دننه دوی باید اکثریت مړي باید ښخ کړي. ځکه یې باید ښخ کړي چې دغه مړي نه نړیوالې رسنۍ وګوري، نه یې نړیواله ټولنه وګوري، نه یې بشري سازمانونه وګوري، ځکه چې په هغه کې بیا د پاکستان رنګه بدیږي او د پاکستان رنګه بدېدل د طالبانو رنګه بدېدل ده. نو په همدغه خاطر باندې په ټولې نړۍ نه اختر یوه ورځ په افغانستان کې رامخکې سو او نورې خبرې خو به تاسې د سراج الدین حقاني اورېدلې وي چې ډېر واضح وویل چې موږ له که څه هم موږ یې وژلي یو په زرګونو مطلب په سلګونو انسانان مړه دي، 1400 انسانان مړه دي، 400 خو دې یادوي. سراج الدین حقاني ډېر په واضح ډول وویل چې موږ د انتقام په جذبه کې نه یو، موږ له پاکستان سره اصلا جګړه نه کوو. او تر دغه ورځ یوه ورځ مخکې د سراج الدین حقاني موین وویل، هغه خبره یې وکړه چې خیر ده دوی د افغانان وژني، افغانان په وژلو باندې مخته دي، نو موږ به ورته مشورې ورکوو. بله او ذبیح الله مجاهد بیا نن پسې ورزیاته کړه چې شپږ ورځې به وربندي. نو که له دغو نه تربدریو له دومره خرکوسیو وروسته هم تاسې نه پوهېږئ، تاسې بیا هم په خپل خره سپاره یاست. زیاتي مو خدای پوه